وای دا خواږه یاران د خدای مالداري نه کی افکار صاحب دا خواږه یاران د خدای مالداري نه کی چې مالدار شي خواږه پکې ورکیږي دعوت ورکوم هغه لایق افریدي صاحب دا څنګه د مشاعره په خپلو خوږو اشعارو منوره کی د سره سوی په اجازت باندې نوې غزل مې اوس توزه لیکلی دی مطلب غزل خاص پینې کوترې دي چې ژوند بخي خاص پینې کوترې دي چې ژوند بخي او دلته کې تورسرې دي چې ژوند بخي خاص پینې کوترې دي چې ژوند بخي او دلته کې تورسرې دي چې ژوند بخي او مطلب سني غونډېدو چې ستا د ناز خبرې دي چې ژوند بخي ستا د ناز خبرې دي چې ژوند بخي او بل مستې سندرې دي چې ژوند بخي ستا د ناز خبرې دي چې ژوند بخي بل مستې سندرې دي چې ژوند بخي او پیغلې او زلمي بیدارول غواړي پیغلې او زلمي بیدارول غواړي بس کومې لښکرې دي چې ژوند بخي پیغلې او زلمي بیدارول غواړي او بس کومې لښکرې دي چې ژوند بخي وینځي مې زړګی د اننګو په ارک وینځي مې زړګی د اننګو په ارک او سترګې یې ډاکټرې دي چې ژوند بخي وینځي مې زړګی د اننګو په ارک سترګې یې ډاکټرې دي چې ژوند بخي او موږ د سردارو په مینه مست ښیو موږ د سردارو په مینه مست ښیو سروې او نخترې دي چې ژوند بخي او شعر د زار د محبت د دنیاګۍ نشم زار د محبت د دنیاګۍ نشم دا لوړې جوړې دي چې ژوند بخي او شعر د بوی د خپلې خاورې د جنت وږمې بوی د خپلې خاورې د جنت وږمې او دا ورانې کانډرې دي چې ژوند بخي او بل شعر چې زړه مې د وربل پنجره کې ښه ساتي زړه مې د وربل پنجره کې ښه ساتي او شونډې یې شاکرې دي چې ژوند بخي او مقتاد و زار یې شملایګه د خبرو نه بل شانې منترې دي چې ژوند بخي مقطع ډېره ښه وه دغه څه ختم شو شعر